د پښتو فلمونو ډرامو او سټیج اکټر مشهور اداکار جهانگیر خان د مرګ په خوله کې دی او د خپل مینوالو نه د دعا غوښتنه کړې ده. هغه ته څه پیښ شوي دي دلته وګورئ. جهانگیر خان اداکار چې د پښتنو په منځ کې ډیر مشهور دی او هر ماشوم او لوی پیژني. تیر شپه پرې د زړه حمله راغلی او په ایمرجنسي حالت کې هسپتال ته رسول شوی او علاج یې شروع دی. د جهانگیر خان باره کې دا خبر پرون شپه وچلیدو او هغه ټایم ډیر زیات وایرل شو کله چې هغه په ویډیو کې د مینوالو نه د دعا غوښتنه کړې ده. جهانگیر خان اوس هم په هسپتال کې دی، اگر که په هوش کې راغلی او طبیعت یې لږ ښه دی، خو بیا هم دومره ښه نه دی چې کور ته ولېږل شي. په سوشل میډیا د جهانگیر خان په باره کې مختلف نظرونه خلک ورکوي. د ډیرو خلکو نظر داسې دی چې روژه ده، دعا ورته وکړي، الله تعالی دې ورته روغ صحت ورکړي او جهانگیر له پکار دی چې توبه وباسي. خو بیا نور خلک داسې هم وایي چې مرګ ورله ښه دی ځکه د ده د لاسه ځوان نسل مکمل په غلطه لار روان دی. نه هر چا خپل نظر دی، خو زه به دا ووایم چې د جهانگیر خان به هم ښځه او بچي وي او ټوله کورنۍ به ورته ناسته وي. هیڅکله هم د چا په باره کې داسې خبرې کول نه دي پکار، بلکې د دې په ځای به ورته داسې دعا وکړو چې د روژې مبارکه میاشت ده او د دې میاشتې په خاطر دی الله تعالی په جهانگیر باندې رحم وکړي او الله تعالی دې ورته هدایت ور په برخه کړي او خدای دې ورته روغ صحت ورکړي. دوباره ژوند ورته ملاو شوی دی، نو دغه دې په نیک عمل او نیکو کارونو کې تیر کړي، ځکه د زړه دوره داسې وي چې څوک ترې روغ راوځي نو داسې شوه لکه بل ژوند چې ورته ورکړل شو. قدرمنو، دا و د جهانگیر خان باره کې یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسو. ویډیو خامخا لایک کړئ، زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.